د افغان ډیاسپورا نټورک دمګړۍ د اټک سره ښاغلي لیدونکو او کتونکو دا ځلې موږ د یو ځوان سیاستوال او شاعر او مبصر همدارنګه ټولنیز فعال ښاغلي ډاکټر نجیب الله زاخیلوال سره یو مرکه کړې او دا یو ځانګړې مرکه ده چې دی په دې اواخرو کې عمرې ته تللی دی. موږ به وګورو چې د ډیاسپورا د ځمکې نه بیا حرم ته تللو کې څومره ستونزې دي، څومره سهولتونه دي او مثلا د وطن سره او د بې وطنۍ دا څومره نزدېکت او اړیکې لري. نو زه عبدالوکیل اټک ستاسو په خدمت کې یم او ډاکټر صاحب ښه راغلی، خوشحاله یې، صحت دې ښه دی، قلاري ده، عمره دې مبارک شه. ژوندی اوسې، ډېره زیاته مننه. تاسې او ستاسې لیدونکو ته سلامونه او درناوی، په دې هیله چې دوی هم روغ او جوړ وي ستاسې په شمول باندې. ما ډاکټر صاحب دا راته وویل چې تاسې څومره کلونه کېږي چې د وطن نه بهر اوسېږئ؟ زه سویډن ته په 2006 کال کې د اکتوبر په 14مه نیټه باندې راغلی یم. نو تقریبا 20 کاله کېږي چې نږدې 20 کاله کېږي چې د وطن څخه بهر یم. ډاکټر صاحب دا کیسه راته وکړه، یا اواخرو کې زه خبر شوم یا ما په خپله رسنۍ کې مو لیده چې تاسې عمرې ته تللي وئ، نو څه نیت درته پیدا شو چې تاسو عمرې ته ولاړئ؟ په رښتیا درته وایم په دې خبره مې اوس بالکل باور راغی چې څوک خدای وغواړي نو هغوی هلته ځي. ځکه د دغه نیت کولو نه مخکې، یعنې 2 ورځې مخکې زما په فکر کې دا خبره نه وه چې زه د عمرې ته لاړ شم یا بیت الله شریف ته لاړ شم. په کومه ورځ چې موږ دا نیت کوو د دې نه 2 ورځې مخکې زما په فکر کې دا نه وه چې یعنې موږ به عمرې ته ځو یا به دې خواته زما نیت وي. نو ما د خپلې مور سره خبرې کولې. موږ تقریبا ما خپله مور په 2020 کال کې لیدلې وه او زما بچیانو په 2019 کال کې هلته سمون او سکون تلي وو. نو هغې راته تصادف کړ چې زوی داسې یو لاره برابره کړه چې د المسیان مې وګورم او دغه شي. نو تصادفاً هم د خولې نه ووتل چې یاره بس ښه لاره بیت الله شریف دی، هلته به ټول سره راټول شو. بس دا دلیل شو چې موږ هلته لاړو او د الله جل شانه کور ته لاړو او د پیغمبر اسلام زیارت ته لاړو. نو دغه دلیل برابر شو، یو ناڅاپه هر څه وشول. دا خو ډېره زما یوه پوښتنه دا هم وه چې مثلا تاسو کولی شئ چې تاسو حتما مور د هغې ځای نه کابل نه راغوښتې ده او تاسې د سویډن نه یا سټاکهولم نه تللي یاستئ. اوس دغه یو پرتله وکړه ډاکټر صاحب چې دا پروسیجر هلته څنګه طی شو، دلته څنګه طی شو، څومره لګښت پرې راغی او که په دغسې یو لنډه خبره وکړې حتما دواړه کارونه تاسې کړي دي. دلته زما اول به د دې ځای نه شروع کوم. دلته بیا چې چون دا خبره ما ته مې مور وکړه نو ما سمدستې زموږ یو دوست دی ډېر خپل شرکت لري حاجیان او عمرې ته لیږي، نو هغه ته مې زنګ ووهم حاجي صاحب داسې کیسه ده. نو هغه ډېر په اخلاص راته وویلې چون ویلې ته شخصي لاړ شه درته ډېره ښه تمامېږي او کولی شي په اسانه ډول باندې، او بل ته په خپله پوهېږي نو زیارتونه او ټول مسایل په خپله کولی شي. که موږ سره ځې نو یو تړلی سفر به ولري، مصارف هم ډېر لوړ دي او موږ یو منظم تقسیمکات لري ځو او ته آزاد تللی شي. نو هغه بیا ما ته وویل که څه خدمت وي هر څه لاره ښودنه وي زه یې در سره کومه، ولې زما مشوره دا ده چې په شخصي لاړ شه. ولې بیا هم که چېرته ته وایې چې تاسو سره په ګروپ کې ځمه نو هغه بیل دغه دی. نو دلته په ګروپ کې تلل چې وو هغې زموږ اتحادیې ته یو خاص دغه ورکړی و، نو 14,500 سویډني کرونې فی نفر اغستل. نو چون زه او دې ځای کې میرمن مې او 3 ماشومان موږ 15 کسانو او زموږ سفر کې هم لږ دغه و، نو په دې خاطر باندې موږ مناسبه دا وکړه چې بل اړخ ته زما د مور مسله وه. تاسو ته اټک صاحب دا معلومات چې په افغانستان کې یوه ګیله زما همیشه دا وي چې موږ د غیرت د تاریخ دا ډېرې لاپې کوو، اوږدې خبرې کوو، خو بدبختي دا ده چې موږ په عمل کې دا نه ښیو. موږ چې کله درخواست وکړو نو همیشه موږ ته د شرکت له خوا چې بس ډېر زر یې درته دا ویزه راوباسو، ډېر زر. په دې زر کې دوی پر موږ باندې 21 ورځې تېرې کړلې. بیا یو ورځ د دې شرکت والا ما ته وویل چې تاسې لاړ شئ انشاءالله دوی درپسې درځي.
نو موږ لا مړو بیرته هم راغلو، د دوی کارونه یې نه خلاص کړي. نو تقریبا 2,40,000 کرون د 3 نفرو یې مانه واغوستل، چې زما 2 اولادونه، یو لور یو زوی او مور مې د هغې خوا نه راتلل، او موږ 5 3 اولادونه او یو مور او زه د دې خوا نه ورتللو. خو هغوی موږ نه 2,40,000 افغانۍ واغوستلې، په همدې چې نن دی سبا دی، نن دی سبا دی، موږ لا مړو. د دې راتلو نه چې بیرته زه سویډن ته راځم، یو څو ورځې مخکې مو ورسره دغه ونیو په هغه د وراره په لاره چې څنګه چل شو. ما بیا هم دا فکر کوم که چېرته امکانات د دې وي چې موږ پاتې شو. نو بدبختانه چې د هغوی ځواب دا و چې سره دې چې ویزه یې راغلې وه. صاحب یو ډېره دلچسپه خبره د ما لپاره دا وه چې کله چې دا شرکت ویزه زما د مور راله، یو هفته مخکې زما د را رسېدلو نه سویډن ته، نو ما ورته وویلې چې تاسې ما ته ووایئ چې زه څومره ورځې پاتې شم، تاسې دا راولېږئ. ان تر دې مې ورته وویلې چې زه دغه د خپلې مور او 2 اولادونو ټکټ شخصي نور ورکوم، ځکه زه د دوی د لیدلو دپاره د الله جل شانو د کور نه علاوه دوی د خپل نوسي ګوري، بچیان ګوري، د ورونه او خویندې سره خپلو کې سره مخ کېږي. نو دوی ما ته وویلې چې ولا دا زموږ پالیسي نه ده. زه بیخي په دې حیران پاتې شوم. ما دلته د دې کوم ملګری چې زموږ دلته دی حاجي صاحب، ده سره هم ته هغه ویل چې دا عجیبه سړی دی، دا باید خوشحاله شي چې ته د خپلې مور اضافي ټکټ هم ورکوې، اضافي هوټل هم ورته نیسې او هر څه هغوی دې مخکې نو ویزه له لاس کې دې ورکړي، راځي دې کې څه مشکل دی دې شرکت لپاره؟ دا خو هېڅ مشکل نه لري. بیا خو هغه دغه ګروپ راغی، بیا دې ورسره دا جاین شي. ما ورته دغه اضافي مصرف چې راځي دا هم په تا نه حسابوم، دا بلکې دا یو طرفه ټکټ هم تا ته بچت پاتې کېږي. نو د دې دلیل هېڅ نه و. بیا ما خپله د خپل وراره سره مې چې تماس نیو چې زه تر کومه وخته را ټکټ شاته کړم. هغې ویل زه نه پوهېږم چې کوم وخته پورې، او د دوی د خوا نه هېڅ ځواب نه و. نو زه بیا په آخره کې د دې شرکت سره دا اړ شوم، ورته مې رسماً وویلې چې کله هم دوی وګرځېږي زه پر تاسې باندې رسمي ډول باندې شکایت کوم، ځکه یو نه ده چې تاسې خپل خدمات په دروغو او په چل وټو پیل کړل، بل دا چې کوم خلک چې هلته تللي دي، زما د زوی، زما د لور، زما د مور، هلته د نور شاید په داسې یو ځای کې اچولي دي چې نه پکې د اوبو سم سیستم شته، نه پکې د برق سم سیستم شته. دلته دا چارواکي، دا د حج او اوقاف وزارت خلک، دوی په څه بوخت دي؟ دوی دغه بررسي د سویډن چې یو په اصطلاح د هغوی په اصطلاح کفري ملک دی، د دې خلکو نه پوښتنه کوي، یو اندک شکایت چې ورورسېږي شکایت ورورسېږي، هغه شرکت سره دومره قوي برخورد کوي چې حتی تاواني کوي، جریمې ترې اخلي چې ولې تاسې دغه کس چې لېږلی دی دا انسان دی. د برق سوچونه په هغه دغه کې نشته. بیا زما یو ملګری دی حاجي صاحب، هغې د لوګر دی، هغه ته مې زنګ و، هغه ورغی، هغه ټول سیستمونه ورته هغه برابر کړه، او هوټل ته هغه په شخصي ډول چې دا تاسو څه کوئ، دا خو اوبال دی، د خدای کور ته راغلي دي. یعنې ما لپاره دا شو چې ځینې وخت کې مونږ اټک صاحب په دې باندې فکر کوو چې ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا، مونږ باندې دا ځینې ظلمونه چې دي دا د خدای طرفه نه دي، دا زمونږ د اعمالو رښتینې نتیجه ده. یو سړی په دومره خدای کور ته خلک لیږي، په دومره سپېڅلتۍ نشي لیږلی، بیا هلته خلک اچوي، هغه دا یو ډېر اوږد داستان دی، سړی پرې وغږېږي. خو اوس چون د برنامې وخت ډېر تنګ دی، نو یعنې هلته ټول هر څه چې وو هغسې ونه شول چې یو انسان رضایت پکې و، چې کله زه راضي نشم نو خدای به څنګه راضي شي. یعنې ستاسې د دې خوا نه تګ مخکې لکه تاسو ویلې چې د دې په اصطلاح یا عامه اصطلاح د یو کفري ملک نه په وخت او په ټیم او په وعده برابر و، مګر اخوا نه چې ستاسو کار د یو مسلمان د یو مؤمن سره بند و، په خپله وعده ولاړ نه و، ستا د خبرو نه ما همداسې څه واخیستل. بلکل بالاخره ستاسې د کوم مقصد دپاره چې د دویم مقصد چې د مور لیده و، چې د مور لیده هم د ډېر سترو ثوابونو نه ډک دي، دا ونه شو؟ نه ونه شو. او دا په څه وجه ونه شو چې تاسو سره د هغه شرکت چې په افغانستان کې و هغې دروغ وویل؟ هغوی همکاري هم نه کوله او دروغ یې ویلې. یعنې ویزه یې راغلې وه، ما ورته وویل کولی شي دا یو هفته مخکې راولېږي چې موږ یې سره وګورو. وایي نه زه زما پالیسي نه ده. ما ورته زه شخصي ټکټ ورته زه اخلم، صرف دغه ویزه په لاس کې ورکړه، دا ویزه یې په لاس کې نه ورکوله. زه نه پوهېږم چې دا کومه پالیسي دوی جوړه کړې د ځان نه. حال دا دی چې دلته شرکت تا ته ویزه راوباسي، وایي خوښه دا ما سره ګروپ کې ځي که شخصي ځي، دغه دې وروره قوانین دي، که ما سره ځي زه دې مسؤل یم که شخصي ځي کار دې خپل دی. یعنې زه نه پوهېږم چې یو کفري ملک درته وایي چې نو یو سړی هلته یا زه په دا ما لپاره چې او حال دا دی چې دا د کوم چکر سیاحت دغه نه و، دا د الله کور ته د زیارت کولو د ټول نه زموږ د مسلمانانو د ټول نه هغه لوړترین مقام ته انسان ځي چې هغه د الله جل شانه کور دی، د دې نه پورته ځای نشته د دنیا پر مخ باندې.
یعنی په هیڅ لحاظ باندې نشته، نه په معنوي لحاظ باندې، نه په هیڅ، یعنی هیڅ د انسان په تصور کې نه ګرځيږي. ته په داسې ځای ته په لېږلو کې د خلکو په درغلۍ کې تجارت او د 5 روپو فکر کوه، نو دا بیا ما لپاره ډیر تاسې دردمنه ډاکټر وه. صاحب او نو زه دې نه مجبوروم خو پوښتنه کوم تاسو د شرکت نوم او دغه اخیستی شي یا وطن کې چارواکو ته چاته وښودو؟ نه، اوسه پورې چارواکو ته نه دی ویلي، ولې مسلسل د دې شرکت د مسؤلینو سره دا کوم، هغوی مسلسل کوشش کوي چې ماته دروغ وایي، ماته وایي موږ خو تاسو سره احسان کړی دی. اجازه دې نقطې ته احسان کړی دی، څه شي احسان دې را سره کړی؟ پیسې مې درکړي، ویزه دې راته د ویلو په یو هفته کې راته راوباسم، په 21 ورځو کې دې راته راویستله، اوس راته وایي چې کامیار او آریانا زما رفتار شرکتونه نه دي. نو دا خبره اول نه ولې نه کوي؟ به هیڅ ورته ته لیکل پروتوکول د ماته راولېږه چې تا په کوم شرایطو ماته ویزه راایستلې ده، ستا مثلا تګ راتګ هلته د هوټل دا امکانات دا شرایط د څه شی دي؟ وایي دا خو موږ چاته نه ورکوو. یعنی بس که څوک راغی په یعنی څه شي کې ډاکټر صاحب تاسې مصلحت نه ګڼئ چې د شرکت نوم واخلئ؟ نه، کندوز شمال په نامه باندې سیاحتي شرکت دی. زه هیڅ هیره نه لرم په دې خبره کې، ولې وویریږم؟ ځکه څه شی چې حقیقت دی ما هغوی سره په میسیجونو کې کړی، په واتس اپ کې، او ورته مې زما میسیجونه پاک نه کړي، مخکې زما میسیجونه پاکول، ما ورته زما میسیجونه پاک نه کړي، دا د یو ثبوت په ډول پاتې شي. که زه هیڅ ماته څو حق هم را نه کړي، نو زه به نور خلکو ته دا ووایم چې مخکې نه تاسې چیرته عمرې ته ځئ، حج ته ځئ، تاسې باید لیکلی قرارداد د دې خلکو سره وکړئ. دا په دې حده پورې دغه خلک دي چې هیڅ ما د زوی سره تقسیمات نه و چې دوی څه کوي. پرونه پورې دې خبر نو چې نن مدینه، نن ماته زنګ و چې بابا مونږ خو نن مدینې ته روان کړو. یعنی هیڅ پروګرام ورسره نشته دی، او هلته ورسره شته قسم کاري صاحب دی. زه دا غونې مې په دې ذکر شي چې داسې یو څوک نه مې ورسره چې هغه بالکل لکه د دوی په اصطلاح سیکولر یا کافر یا دغه یو هغه هم قاري د قرآن، یعنی هیڅ برنامه د دوی سره نشته دی، هر څه بوم روان دي بس. ډاکټر صاحب دا خو د تقریبا د قضیې یو اړخ و او ډېر بدم شروع کو، خو دا راته وویه چې هلته د په حرمینو کې څه ولیده، څه درته زړه پورې و، څه شي واغستې، څه شی درته قابل د ملاحظې و، څه شی درته نوي و، څه درته خواږه و، څه درته ترخه و؟ عاطف صاحب، کله چې تابعتاً سړی چې په یو ملک کې رالوی شي چې هلته تا سره سوالونه تا ته څوک نه ځوابوي، کله چې ته سوال کې په ځای دی چې تا ته په ډېره اسانه طریقه باندې ځواب درکول شي، تا په دې نامه چې کینه دا سیکولر دی، دا کفر دی، د اسلام دی، چوپ شه او الله تیږي به در باندې راوري، غرق به شي، دا مه کوه هغه مه کوه. سړي سره یو علم سوالونه وي، په 40 کلانه دوره کې ما سره یو علم سوالونه وو. تاسې نه، ما اسلامي درس په کافي ویلی د حدیثو دوره مې کړې، تفسیرونه مې د بیلابیلو عقایدو نه ویلي، ما د تفسیر دوره د پنجپیر نه کړې، ما تفسیر دوره د اهل سلف نه کړې ده، ما پنجپیر دوره د حنفیانو نه کړې. 3 بیلابیل عقیدې یا لارې چې دي ما خو ما سره داسې سوالونه وو چې د هغې د حل لپاره ما ضرورت لرو چې یو چا سره بحث وکړم، هیڅ ما ته موقع نه. کله چې زه د مکې مکرمې په جده کې ښکته شوم، زما حالات بدل شول، بالکل یو بل حال ته لاړم، یو بل فکر ته لاړم. هغه د اهل طریقت خلک چې ورته وجد وایي هغه ځای ته لاړم. په دا موټر کې چې ناستم په ځان زه نه پوهېدم، ما داسې فکر کوم چې بیخي زه اوس آزاد انسان یم. کله چې موږ هوټل ته لاړو، تابعتاً سړی باید اول هوټل ته لاړ شي، که سامان ورسره وي دغه ورسره وي، نو چون زما سفر شخصي و، هر څه مې شخصي و، ټاکسي وه، نو موږ چې هوټل کې سامان کېښود، زما تلوار دا و چې موږ زر د الله کور ته لاړ شو، ځکه زما 2 عقیدې وي. یو عقیده زما مذهبي عقیده وه، بله زما د افغانیت عقیده وه. افغانیت عقیده دا زما وه چې زه د هغه چا د هغه ذات کور ته ننواتې راغلی یم چې هغه ماته دا ښودلي دي چې زموږ په کلتور کې، په افغانیت کې دا مروجه ده، کله چې د چا سره ته ظلم وکړې، ناروا وکړې، درګاه ته یې ورشي، نو د هغه درګاه ته ورتلل زما تلوسه وه. نو چې ورغلم، یعنی زه بلې دنیا ته لاړم، زه به د خپل احساسات کوشش وکړم چې کنټرول یې کړم، یعنی زه بیخي بل حالت ته لاړم. یعنی بس ما سره یو سوال دا حل شو چې موږ ته دین چې و هغسې نه دی را رسېدلی څنګه چې و. حقیقت دا دی چې په دې دین کې دومره خورد و برد شوی، دومره وهل او ټیل وهل پکې شوي دي، څه شی چې موږ ته کله چې زه د خدای دغه ته ودرېدم،
نو ما اولنۍ هغه څه دعا دا وه چې یا الله دا ستا دین چې ته سره کومو دا مونږ ته ته خپله قادر او عالم یې هغسې نه دی را رسول شوی مونږ سره ډیر ظلم شوی ډیره ناروا را سره شوې ده او دا ناروا مونږ سره هغه چا کړې ده چې د دې دین ځان وارثین بولي ټیکاداران یې بولي بل چاته پکې حق نه ورکوي بیخي د جنت او دوزخ کنجیګانې ورسره دي دا زما هغه الفاظ دي چې زه په باب السلام کې ولاړم او په دې پنجره مې ورته چغې والې چغې مې والې چې خدایه زما پسې ډیر خلک د دې خلکو د لاسه داسې یو سوال لاندې ولاړ دي چې هیڅ نشي کولی ځکه د دې خلکو سره د تورو سپین واک دی د کفر اسلام واک ورسره دی د کنجیګانې ورسره دي حتی په روشونو باندې خلک بخي حتی په غوړو ډوډۍ باندې خلک بخي حتی په خپل سوري چې بل په سوري هغه ته کافر او مشرک وي خدای ته خپل اوریدلې دي زه به تا ته کومه ګیله د دوی وایم زه ګیلې مې راوړي کیسې مې راوړي پوښتنې مې راوړي او ستا درګاه ته راغلی یم او راسن مې منډه وه راسن مې دغه کور ته منډه وه او کلک مې د دیوالونه نیولي او دا یو چغه مې ورته واله تر اوسه پورې چې ما سره څه شوي دي دا ما سره هغه خلکو کړي دي چې ستا د دین په لاره کې د خپلې غېټې غم د خپل واک او ځواک او هوس غم ورسره و د دې غم ورسره نه و ستا د پیغمبر د هلو ځلو غم ورسره نه و لا اوسه او دا مې دویمه اخري خبره چې ما ستا د پیغمبر هلې ځلې لا نه دي لیدلي اوس به زه وځم هغه قدمونه به ګورم چې هغه پې ګرځېدلی هغه سایې به ګورم هغه ځایونه به ګورم کله چې زه د ابوجهل کور او د پیغمبر اسلام کور ته ورغلم چغې مې کړې چې ته په دې ازغنه لاره تر دې باب النبي پورې راتلې او په دې لاره ته ننوتلې تا د چا لپاره له ما لپاره خو ستا په دې دین رسولو کې ډېر خوردوبر شوی دی 1400 کاله کې ستا د دین دومره څنډلو شوی دی چې موږ د تش کالبوت اړوکې را رسول شوي دي غوښې ته ټولې خلکو خوړلې دي چا د مولا په نامه خوړلې د پیر په نامه د خانقاه په نامه د رهبر په نامه د یو په نامه د بل په نامه نو زامن مې چون واړه وای بابا هغوی هم ژړل هغوی په دې نه پوهېدل چې ما ورته چې خدای ته ژړا چې ده یو قسم د زړه د صفاوالي دغه کېږي نو زما مشر زوی دلته مشر زوی مې چې دی سامون دا ډېر ځیرکه دی د دې هرې پوښتنې کې ما نه ځواب غوښته هره پوښتنه یې ما نه کوله نو هغه به ژړل ما سره یو ځای نو بیا چې کله موږ د پیغمبر اسلام کور ته ودرېدلو او د ابوجهل کور ته دلته ما سره ډېر سوالونه چې په یو ځل لکه په روحاني ډول ما سره حل شو چې کومې پوښتنې ما سره وي په روحاني ډول ما سره حل شوې لکه په ما باندې داسې پوښتنې چې کوم زما په ذهن کې موجودې وي زما په فکر کې موجودې وي ما لپاره کومې خواوې تاریک وي هغه په دغه یو مقایسه کې چې د ابوجهل کور و د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم کور و دا دغه شو بیا چې موږ کله دغه ته لاړو جبل نور ته نو بیخي مې وضعیت خراب شو غار حرا ته چې موږ ولاړو بیخي مې وضعیت خراب شو ادک صاحب تاسې هلته وخت تېر کړی 1400 کاله موږ شاته ځو راځئ یو تصور وکړو خیال وکړو دغه لاره 6.7 کیلومتره د پیغمبر اسلام د کور نه راځئ 1400 کاله مخکې چې نه پکې شته نه ایر کنډیشن شته نه سهولت شته د مکې غرونه او دشتې او بیا غار حرا په نظر کې ونیسو دې ته هره ورځ تللو کو راځئ موږ چې منظمه ډوډۍ لرو پروټین هم منظم دی کاربوهایډریټ هم منظم دی فایبر هم منظم دی صحیح خواړه لرو صحیح ده طبابت هر لحاظ باندې موږ ته ګولۍ میسرې دي د دردونو ګولۍ شته د هرې ناروغۍ ګولۍ شته تاسو څه فکر کوئ هغه ذات به څومره په سختۍ دا سفر کړی د چا لپاره د همدې لپاره چې موږ غلا وکړو موږ دین د دې لپاره چې سوري د زما په سوري راشي شر مشرکي ته دې لپاره چې په خدای دروغ وروتړو ته دې لپاره چې په مسکو کې یو جلۍ پیدا شو او د دوه ښځو د یو ځای کېدو نه جلۍ پیدا شو او دروغ وتړو چې دا غوښه وه چې په هیڅ قرآن کې نه راغلي
په هیڅ کې په همدې لپاره د موږ ته پیغمبر راکاو په همدې لپاره چې موږ ورجک شو د یو داسې چا لاسونه موچی کو یا دغه کو چې هغه د مستقیما د انسانانو په قتل کې لاس لري د خدای قرآن د انسانانو په قتل کې استعمال کړی دی د خدای دین دومره تحریف کړی دی دومره آیاتونه تعویل کړي دي بدل کړي دي چې د خپل قدرت ته رسیدلو لپاره د انسانانو وژل مباح ګرځولي دي ډاکټر صاحب آیا هغه پیغمبر هم دی ډاکټر صاحب ډېر وخت خبرم قطع کوم نو بیا چې مدینې ته لاړې په مدینه کې ستاسو احساسات څه وو کله چې مدینې ته لاړم یو خوشبختی دا و چې زمونږ هوټل چې بیخي ډیر نږدې و دا اوله راده هوټلونه په دویمه راده د مسجد نبوي سره دلته و نو زما تلوسه دا و چې زه د پیغمبر اسلام آرامګاه ته ورشم دا مې عجله وه بس اولادونه مې ځان سره ونیول چون د ښځو د مېرمنو دغه نه کېده سړي یوازې پرېښودل نو هلته مې همدا ګیله وه هلته مې همدا جرا وه همدا ما د خپل وطن شکایت ډیر وړو نسبت د خپلې بخښنې او د خپل دغه نه ځکه کوم درد چې موږ په 40-45 کاله کې وکاته او د کوم د دې شکایت مې ډیر وړو ځکه موږ په داسې ځایونو وهل شوي ډبول شوي چې هغه د دین په نامه سوداګر وو هغه موږ زه دا منم چې امریکا او روس دا و د دې نه زه انکار نه کوم خو د دې شاته د دې د تمویلونکو د دوی دغه شاته چې ډیره برخه د دې خلکو وه او دا اوس هم دا خلک زموږ په بدبختۍ کې مستقیم او غیر مستقیم لاس لري او دوی قناعت هم نه کوي نو هلته زما ګیله دا وه چې یا د الله رسوله ته ګوري یعنی زه دا خبره په نه کوم زه دې چانم ته ګوري چې ستا په نوم وارثان کله جګ شي و چې څوک روش پوښتي 1000 نه کوي به خدای ورکړي ورته کله وایي چې درې خبرې که څوک دیوبندي پیر نه اطاعت وکړي نو الله به وي جنت ته بوزي د جنت کنجي او پیغمبر دا خبرې ته اوري کنه ته رارسیږي نه موږ دغسې یو ټولنه کې د خلکو سره رالوی شو دومره دروغجنو خلکو سره رالوی شو کله چې د دې په منبر کینی دومره دروغ راته وایي چې ستا په یو حدیث کې نشته دی ستا په یو کتاب کې نشته دی کله سبا بس کوزي ولي شلم کلی کې خلک پې لګیږي کله سبا داسې څه راته وایي چې همدا یوه ګیله او چغه او جړا مې وه یعنې زما ګیلې وې حاجي صاحب او ګیلې زما عقیدوي ګیلې وې یعنې زما داسې ګیلې وې چې زما درد و یوازې زما درد نه و نن حاجي صاحب یو سوال ماته محل شو چې ولې خلک په افغانستان کې اکیستان شول ولې د ضد نظر توري شول دا سوال ما لپاره بالکل په روحاني ډول حل شو هغې علت هم دغسې و چې دومره دروغ وویل شو موږ ته چې خلک سردوګومه شو لاره ترې ورکړه شو چې که چا ومني څه شی چې رښتیا و قرآن او حدیث هغه موږ ته داسې راورسول شول چې موږ حیران پاتې کړو نو ډاکټر صاحب وبخښئ چې بیا هم خبره قطع کوم لکه څنګه چې موږ په سیرت نبوي کې اورو چې د مکې خلکو د پیغمبر علیه السلام سره جنګ وکړو جګړه وکړه د وطن پرېښودلو ته مجبور کو یا د وطن وشړلو یا د هغې دلته ژوند نه کېدو او د دې ځینه لاړو نو ستا پرتله څه ده د مکې د خلکو او د مدینې د خلکو که داسې لنډ جواب راکړې چې کوم ولس مات ولس دی کوم ولس کې کومه ښېګڼه شته دی مکې خلک شو ډېر سختزړي مغرور متکبر په اصطلاح داسې خلکو د مدینی عسکر پولیس خلک ولس چې عربانو سره ما ډېر زیات کوشش کوم چې عربانو سره تماس ولرم هغه ملایم نرم ښکلي ډېر خلکو ډېر آرام خلکو هر کله به چې موږ د مدینې له پولیسو نه کومه پوښتنه کوله په ډېره مینه او محبت او اخلاص به یې موږ ته ځواب راکاوه د مکې خلک چې وو که هغه یې دوکاندار و که هغه یې ټکسیوال خو نه وو که هغه یې تجار و که هغه یې نور دولتي مامورین وو هغوی سره به یا د هوټل مالکانو هغوی سره به هم چې خبرې کولې ډېر په غرور تکبر په ډېر داسې او د مدینې خلکو نو دا هم حاجي صاحب دغه لاره چې ما لپاره د مسار هجرت النبوي چې ورته وایي کله چې پیغمبر اسلام پې تللی په دا ټوله لاره زما اوښکې نه ودرېدلې چې دا دومره 1400 کاله ما او تا شاته لاړ شو دغه لاره څومره سخته وه څومره اغزنه وه هغه تیږې چې به تا لیدلي دومره تکې تورې دي نو لکه اور کې سوځېدلې تیږې لمبې ترې ختلې یعنې په خپله تپونه ترې نه ختل
نو دا په دې لاره پیغمبر اسلام هجرت کړو دا ما لپاره یو نو الته مې د مدینی ښکلا مې ولیدله مثلا د خرما او باغونه او طبعا یو شی ما لپاره من حیث یو ډاکټر حل شو چې محیط او اقلیم چې د انسان په اخلاق او کاراکټر باندې هم تاثیر لري چون د مکه چې دا ګرمه ده یخني پکې نشته شین بوټي پکې نشته ټول دشته د بیابان دي غرونه دي خلک غریز دي سخزړي دي متکبره دي مغروره دي مدینه چې د اواره ده نرمه ده خسته ده شنه ده خلک هم ښکلي دي هم نرم دي هم شنه خلک دي خو ډاکټر صاحب یو پوښتنه شاید تقریبا آخري پوښتنه که ډېر لنډ جواب راکړي چې تاسو دلته په سویډن کې دا چې کوم ښار کې چې اوسېږئ دلته جومات او مسجد لرئ او دلته په دغه ځای کې که ماته یو لنډ جواب راکړي دا به ډېره ښه او دلته موږ دوه ستر اسلامي مرکزونه لرو په وریبرو کې یو اسلامي مرکز چې د ویوالا سیمه ورته ویالته دی بل اسلامي مرکز دلته روستا ورته وی دلته دی چون دواړه ستر اسلامي مرکزونه دي خو دا یو مختص د بوسنیانو پورې دی او هغه بل چې به د ټولو عامو مسلمانانو د خو وکالت او مشري چې ده د سومالي د خلکو ده یعنی تاسو ډاکټر صاحب تاسو په اسلامي مناسکو کې هغه په ادا کولو کې یعنی خلاص لاس لري په سویډن کې زه خپل او بالکل منګه د یو اسلامي مرکز ز کلنې غړې ما الته مونږ په کلنې لحاظ دا غوي سره ز شریک مور سره دا غوي یعنی په اصلاح کلنې چې کوم پیسې دي ورکوم دا خبره نه چې زه یادوري کوم اند دوی زه د کلنې غونډې خو نوري غونډو د شین ته نه ورځم چون خپل مسولیت ادا کوم یو بس هغه کلنې پیسې دي ورلېګم ورته نو ضرورت نشته چې سره په دې باندې بحث وکړي یو ډیر مننه ډاکټر صاحب په ډیر لنډ او تنګ وخت کې تاسو زما یو بل شی چې تاسو پوښتنه ونکړه هغه د سلفیانو دغه و چې زی مشکل سره مخ کړم یا د وهابیانو یو ډیر غټ ظلم چې دا شو چې د پیغمبر اسلام دا ټول تاریخ وهابیانو تسمس کړو دا یو رښتیا و ځکه کومه روم تلار شو د عیسی علی السلام ټول اثار دوی په شیشو کې بند کړي ولته پراته دي کنه خلک شیشو نه ګوري دوی د پیغمبر اسلام کور خراب کړي او وران کړي او اصلي شکل د دې وران کړي د افغانیت نه جوړ کړي د ابوبکر صدیق کور نه او د حضرت عمر رضی الله عنه کور نه د حضرت علی کرم الله وجهه کور نه د نور اصحاب کرام ستر اصحاب کرام کورونه نه حتی مسجد نبوي په خپل شکل جوړ کړي نور شي نه وران کړي نو یو خاطره چې ماته یو زولارم د پیغمبر اسلام آرامګاه طرف ته ماته مخ نیولیو نو یو دغه ماته راغی چې په دغه د کیراته په اردو باندې نو ماته لیکي چې الله سے مانگو اسم نه مانگو نو زه خو جواب ما لاس نه ونو نو ما ورته ته حتما سلفي یا وهابي ما ته وګونیسه اول ته په دې څه پوښي چې ما د خدای نه د غوښتي د پیغمبر نه مې غوښتي دا ما ته جواب راکا ته څه علم لري چې ما د بل دویم دا دی ته زما په عشق کې څه کار لري زما په مینه او محبت کې چې زه د خپل محبوب سره خبرې کوم زه دومره لري زیان راغلم او ته راغلی ما د لاس نیسي چې ته څه کارای ما ته یو شی په ثبوت ورسېده چې د فساد په مدینه کې او په مکه کې د فساد اصلي او دغه د شرک او کفر دغه د پیدا کولو پدیدې خلک چې دا په صغر وایم یعنی ما غوښتل چې په دې برخه کې یو خپل ویډیو وکم وهابیان او سلفیان دا دومره یعنی څه رقم درته وایم دا سي د فساد جوړولو خلک دي چې مې کوه پښتنه بل ځای میرمن را سره و بیا ولاړو بیا یو رامنډه کړله نو دوی په الته چون اکثریت بنگالیان دي هندیان دي اکثریت عربان او اردو باندې خبرې کوي نو میرمن می بیا پرې نه خودم چې ورسره بحث وکم خو هغه ته مې دا یو شی ورک دا مې ورته ذکرل چې ته په دې پوه شه چې څوک دعا کوي نو دا ضرور نه اول خو ته عالم الغیب نه عالم القلوب نه چې دعا په زه خپل عشق هغه سره خبرې کوم تر راغلی زما په عشق کې خلل واچو همداسې مرته په مسجد نبوي کې چې د الله لعنت دی پتا باندې د الله غغغغ دغه دی پتا باندې بیچاره همداسې وتښتېد منډې کړلې ما ول دا ډېر سپک کار وکړو ډېره مننه ډاکټر صاحب چې په ډېر لنډ او تنګ وخت کې د موږ ته وخت راکړو او ما سره خبرو ته حاضر شو ډېره زیاته مننه کور ولان السلام علیکم ډېره مننه ډاکټر صاحب خدای پامان